ستړي مشئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته مو زه شعیب افغان هرکلی کوم. د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ د آمو سیند غاړو تحکیماتو مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ قلمګذر سیمې جغلي بند چارې 80 سلنه مخته تللي او له جوړېدو سره به یې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو له تخریب څخه خوندي شي. د کندوز درې میاشتې ادارې د تیر 1404 کال د شپږو میاشتو فعالیتونه او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. چارواکي وایي دغه لاسته راوړنې د بشري خدمتونو، بیړنیو مرستو، روغتیایي خدمتونو او د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې ترسره شوي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچي پرون ماښام جمعه د غوایي څلورمه اسلام آباد، مسقط او مسکو ته د سفر لړۍ پیلوي. آرنا خبري اژانس دغه سفر موخه په سیمه کې د روانو حالاتو او د ایران پر وړاندې د امریکا او اسرائیلو جګړې په اړه دوه اړخیزې خبرې ښودلې دي.